که یو سړی ووایي چې ما الله په خوب کې ولید، الله عز وجل مې په خوب کې ولید، دا څنګه؟ قاضي خان د ابو منصور ماتوریدي نه نقل کړی، هذا الرجل شر من عابد الوطن، د بت د عابد نم دا سړی ډېر بد ده که چا ویلي ما الله په خوب لیدلی. صحیح ده؟ بیا دی وایي طالبانو دې مسله کې سمرقند و بخارا کې اختلاف راغی، خو راځه دی وایي ښه خبر دا ده په دې مسله کې دې ښې خبرې مه کوه. تاسې داسې انسانان لیدلي چې وایي چې ما الله په خوب لیدلی؟ ښه نو دی خو په دې کې خبرې مه کوئ او دا له بوت نه بد. نو که تقلید کوئ طالبانو بیا خو دا سړی عابد الوطن ده. د ما والد رحمه الله ما ته ویلي دي چې ما الله عز وجل په خوب. تاسې د تاریخ پاڼې وګورئ، امام احمد ابن حنبل لیدلی، امام ابو حنیفه لیدلی، ډېرو علماو مستقل کتابونه په دې مسئله جوړ کړي چې الله په دنیا کې چا په خوب لیدلی. په سوونو علما په کتابونو کې لیکل سوي. ښه دی ته وایي شر من عابد الوطن. که تقلید کوئ چې قاضي خان خو دومره غټ مولا ده چې هغه خبره وکړله بس موږ بیا دومره، دا خو تقلید شو. که تقلید کوئ نو بیا چا چې الله عز وجل په خوب ولید نو ابو منصور ماتوریدي وی دا کافر ده او هغه څه وایي دی وایي چې ښه خبردار دی کې به بیخي غږېږي. موږ اوس تقلید وکړو د همده که تحقیق وکړو. راځئ طالبانو موږ تحقیق وکړو. دا طالبانو علي قاري رحمه الله په شرح د طق اکبر د امام ابو حنیفه باندې شرح کړی، روح منه الازهر نومیږي، روح منه الازهر شرح د فقه اکبر. دوه جینو کې طالبانو دلته خبر کوي، ځکه دا کتاب ټول ما کتلی طالبانو، ما د کتلو نه دا ده چې کوم شیان مې کې لیدلي دا ټوله صفحه مې ډکه کړې. نو طالبانو ورونو دلته یې داسې لیکلي دي. نو چې دی وایي کافر ده، بله ډله علما وایي دنیا کې ډېر علما وایي چې موږ الله په خوب لیدلی ده. نو دی وایي راځئ محاکمه وکړو. محاکمه داسې ده طالبانو ورونو، هغه وایي څه ورته وایي، دا علي قاري صاحب وایي، علي قاري صاحب وایي دا تطبیق یې داسې ده څوک وایي چې ما الله په خوب ولیده، ښه خبر دا ده چې مه پکې غږېږي چې د خوب کې الله ته کیفیت و جهت ثابت کړي. په دې خوب کې خبر پوه شو. او که چېرته الله په خوب وویني بس دومره تعبیر یې وکړي چې ما الله په خوب ولیده، نور کیفیت و جهت و دا شیان یې بیخي څوک نه کوي، هېڅ خبره نه کوي. اوس طالبانو ته نه قاضي خان تقلید کوو که تحقیق خسو. آیا ملاو که تقلید دې کړی وی بس اخلاص و بل کتاب بیخي راوړم بل ته زر راته کنه قاضي خان ده او په احنافو کې د طبقاتو سړی یم نه. نو که تقلید دې کولی نو بس چا چې ویل الله چپ څه کافره دې باندې مسله کله خلاصېدله؟ خبره چا ته راوړه؟ تحقیق کې څه ویلې؟ که الله دې په خوب ولیده ته دوه حالت دي. نو کیفیت یې مه بیانوه چې څه کیفیت باندې، لیس کمثله شیء، کیفیت یې مه بیانوه. او بل جهت و کیفیت کې دې چې لیدلي و هغه مه بیانوه. بالکل دا ثابته د سلفو صالحینو نه کفر ده نه ناروا ده. علي قاري وایي که الله عز وجل دې په خوب ولیده که کیفیت و جهت دې ورته داسې و داسې ځوان غوندي و نعوذ بالله داسې و داسې څڼې وې داسې پګړۍ داسې هغه دې ورسره راوستل کیفیتونه دې راوستل بیا ناروا ده. دا له عابد الوطن نه بده څوک سو. دا طالبانو تحقیق تقلید کوو که تحقیق؟ تحقیق طالبانو موږ به دلته تحقیق کوو. طالبانو روح الماني یو ځای کې لیکلي دي، ما ډېر پرون وکته خو د شپې هغه جل مې پیدا نه کړ چې کوم ځای کې ده. روح الماني وړاندې نور هم تللی. روح الماني وایي الله په خوب کې لیدل بالکل ثابت ده، سره له تکییف او له کیفیت هم ثابت. دا خو خوب ما ته خو چې الله منع کړې ده له کیفیت نه، هغه چې زه الله ته متشابه صفات ثابت کړم ادي ما په اختیار کې کیفیت هغه به نه ورته ثابتوم. خوب کې چې زه الله وینم دا سره له کیفیته که الله ما ته په خوب کې راغی دې نه زه الله بیخي منع کړی نه یم، دا خو د ما اختیار کې نه. روح الماني دته وړاندې بیا نور هم تقلید کوسو که تحقیق؟ تحقیق کوسو طالبان موږ به په هدایت څوک کوو؟ تحقیق کوو انشاءالله. یو طالبانو څه نومیږي دا فتاوا؟ وابیو پنجبیري منپیري خو به نه وي. 500 طالبانو 9 شپېته کیمل د دومره مخکینی ده، تقریبا تر 1000 کلو پورې وخت نیسي. خبر پوهې دی طالبانو څه وایي؟ یو عنوان کړي باب التداوی والعلاج. التداوی اذا سال الدم من انف انسان، که د انسان له پزې نه وینه وبهېده یکتب بفاتحة الكتاب بالدم على جبهته وانفه ونحو ذلك للاستشفاء والمعالجه. پزې نه دې وینې تللې دا وینه راواخله بیا هم دغه سړي په دې وینه باندې وینه پاکه ده که مرداره؟ قرآن په مرداره لیکل اسلام ده که کفر؟ وایي که نه؟ قرآن په مرداره لیکل د قرآن اهانت ده که نه؟ قرآن په قاذوراتو کې شرقایت ته ویلې دی کفر ده. دی څه وایي طالبانو؟
د چا پازه وینې کېده قرآن دې راواخیست وینه دې راواخیسته قرآن دې په تندي ورته ولیکه پروا نه کوي. یو ولو كتب بالبول ان علم ان فيه شفاء لا بأس به ولكن لم يفعل. پازه دې وینې کېده پازه دې وینې کېدله تشې متیازې دې راواخیستې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله قرآن دې پرې ولیک په متیاز او په دې پوهېدې چې له ده سره ښه کېږي وایي لا بأس باک نسته ده. ښه خبر دا ده که وایې مه خو جایز ده وایي. دا طالبانو څوک وایي دا له فتاوی سراجې نه رانیولې په شامي کې ستا په بزازیې کې ستا په دلته ستا زه څه درته وایم چې د احنافو په څومره کتابونو کې دا خبر ده. خبر پوهېږ اوس تقلید کوئ که تحقیق. حق دا د طالبانو دا ناروا که ته سراجي لیکلي دا زموږ د احنافو کتاب د احنافو کتاب دا هېڅ اصل نه لري دا مسئله. موږ تقلید نه کوو تقلید اعما نه کوو موږ باید تحقیق وکړو. تحقیق دا د طالبانو کتابة القرآن بالنجاست متعمدا کفر قصدن لیکل د قرآن په نجاست دا څوک دا کفر د طالبانو. موږ تحقیق دا کوو لاندې محشي چې کومه حاشیه کړې الاصح المفتى به عند جميع مشايخنا منع كتابة القرآن بالنجاسة او بعضې کتابونو چې ذکر کړي دا مرجوح قول ده او د علماو له نقلونو نقل کړي. موږ به څوک کوو طالبانو دلته به تحقیق کوو لا تقلید بس چې هغه لیکلي وو چې به موږ سر ورسره ښورو موږ به د ده خبره باندې مزل کوو سره مزل به کوو چې لږ ورسره لاړ سو چې لاړلو بیا به موږ ته معلومات کېږي چې اوس دې کې حق کم